که زه مجرم یم مهرباني وکړه مطبوعاتو ته ما مکتوب ورکړي چې دا مجرم دی. له پښتنو سره د حکومت دوه مخي او بې غیرتي د شهید نذیر غورزنګ په اړه د نجیب ننګیال، کمال ناصر اصولي، ډیوین یازی، ادریس تانکزي، محمد تنها او شاپور بختیار سخته غوسه او پیغورونه حکومتي بې وجدانه چارواکو ته. دا هر څه په دغه ویډیو کې را سره وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. نجیب ننګیال لیکي نذیر غورزنګ شهید شو، له تیر یوه کاله یې په کور کېنولی و. هغه په مکرر ډول وویل چې حتی د شخصي امنیت لپاره یو کلاشینکوف هم نه لرم. کبیر ته مې نه ګمارئ، طالب ته مې مه یوازې کوئ. 3 وارې مې شخصا مسعود اندرابي ته وویل چې د دې سړي غم وکړي، خو دا پښتون و او د پښتون وینه روا ده. د غورزنګ قضیه پټه نه وه. څو وارې دا ناره خلکو اوچته کړه، خو د اوسانو په حکومت کې وجدان د مرغۍ پی دی. خانه مو خرابه شه، په خپلو زامنو وژړېږئ، د خدای قهر مو ووهه، ای ستاسې د په هغه لسم پشت لعنت شي. چیغې یې وکړې چې له دندې د لرې کېدو ګناه مې راوښایاست. که ګناهګار یم خو څارنوالۍ ته مې معرفي کړئ. که د کار سړی یم ولې مې په کور کېنوئ. د خټو په کور کې اوسېده، په یو چرایي ټوپک یې ځان ساته، خو د فاسد حکومت په بدنه کې سم سړی په مشکله موندل کېږي چې غږ دې واوري او ستونزه دې در حل کړي. کور یې له نارینهو خالي شو. 3 ورونه په همدې وطن شهیدان. ټامیان د زناکاره زامن دې په شیرپو کې بارونه جوړوي او هره شپه دې نشه پراته وي. خزانې یې لوټې کړي او وطن یې عملاً د سقوط په درشل ودراوه. طالب زورور نه دی، زموږ رهبري د بې وجدانه او غافله انسانانو لاس کې ده. د وطن پرستانو سرونه هره ورځ ریبل کېږي. سقوط دا نه دی چې ارګ کې هیبت الله کینی، همدا سقوط دی چې هره ورځ د چینار ځوانان دروژني او ته د مرتد زوی رڼې رڼې ورته ګوري او خاندې. په وزیر اکبر خان او شش درک کې خو ګیدړې هم ژوند کولی شي. کمال ناصر اصولي لیکي داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې هیواد پاله، دلیر او ولس ته ګران اشخاص ترور کیږي. د حکومت نه غواړم چې د غورزنګ صاحب د ترور قضیه جدي وڅېړي او نتیجه یې د ولسي جرګې سره شریکه کړي. همدارنګه شاپور بختیار لیکلي که د ده غوندې چیغې د بل قوم کس وهلی وای نو د هغه قوم مشرانو به ورته ضرور حق ترلاسه کاوه، خو د پښتنو بدبخته او خودخوا تش په نوم مشران یې کیسه کې هم نشول. اوس به همدا بې غیرته خره مشران د خواخوږۍ پیغامونه نشر کړي. محمد تنها لیکلي په درست هیواد کې چا د طالب نوم له علیه السلام پرته نشوی اخیستی، خو د اندړو یو څو خړپړ ځوانان راپاڅېدل او د پنجاب اجرتي قاتلانو ته یې کږه خوله په سوک ورسمه کړه. ټول هیواد کې خلکو ته دا زړه ورکړ چې د طالب پر وړاندې ودرېږي، خو حکومت نه یوازې د دې فی سبیل الله سرتیرو ملاتړ ونه کړ بلکې یو یې لاس تړلی طالب ته په لاس ورکړ. شهید نذیر غورزنګ د همدې سرتیرو له ډلې یو هغه و چې نن یې په رڼا ورځ د غزني په ښار کې ترور او شهید کړ. غورزنګ میاشت مخکې په چیغو وژړل چې ما وژني، حکومته په تا مې ننګه کړي، ما وژغوره. خو حکومتیان په خپلو پارټیانو او سیاسي ډلګیو بوخت ول او د غورزنګ چیغې د ارګ تر دیوال هاخوا وانه غوښتې. دا مړیتا حکومت له ډاره د قیصاري، علیپور او نورو د لګانو قدر کوي، خو د غورزنګ غوندې نوم ورکې سرتیرې چیغې نه اوري. دا حکومت او حکومتیان خدای راستی که په نن ګارځي. ارمان مې هغه دنګې ځوانۍ دي چې د یو بزدله نظام لپاره رانړېږي. ادریس تانکزی بیا لیکي ستا له سرپوښ ټوپک ازار شم پر اوږه ستا دی کږه زه له خیاله ځمه. نن د وطن یو بل رښتینی سرتیری او ښایسته ځوان نذیر غورزنګ هم شهید سو او د طالب ترهګرو پر لمن یو بل تور داغ سو. ډیوین یازی بیا لیکلي طالبانو په خپلو پوره 15,000 بندیانو غیرت وکړ. 2 تنه یې په بند کې ول، تر هغې چې خوشې نه کړل بین الافغاني مذاکراتو ته حاضر نه شول. متاسفانه کورنیو چارو وزارت یو غورزنګ ونشو ساتلی. غورزنګ ډیر غږ او فریاد وکړ، اما بسته حکومت او نظام کې چا غږ او فریاد یې وانه وریده. طالبانو چې په خپلو 15,000 بندیانو غیرت وکړ، څه فکر کوئ د همدغو 15,000 بندیانو ټوله کورنۍ به ورته یو ځل بیا له سر او ماله تیره نه شي؟ ولې حکومت سره د خپلو پولیسو او سرتیرو غم نشته؟ ګرانو کتونکو، تاسو د غورزنګ په شهادت باندې دغو سیاسیونو څرګندونې څنګه ارزوئ؟ په همدې اړه مو خپل نظریات را سره په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.